مسلط زه بابل نه یم هغه کافر څوک و جنرال ډان صاحب یاره دا ترکمن کې دا مرکه دا کوم ځای چې ګناهونه پرې راشيږي راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه پروردګار ډېر خوشحالیږي راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه. څنګه دی روجي څنګه دی او دا څه پکې کېده او دا څوک دی ګوره دا ډولټم رور دی دا څه او هغه څوک دی دا یو دی واره دی دی واره دی او ته به ما خیال نیکي آفرین خبره نشته ده که نه ځان دې تیار کړه پروردګار ډېر خوشحالیږي راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه یوه لسیزه د رحمت راغله هغه کوم پیغمبرو چې مور یې وه مګر پلار یې نه درلوده داسې ولاړې ته بیا توبه دا ټوله باغه شهید د ده په لاس کې دی او دا خو کېناستو پاسه څه شی دی پاسه چې شی دی نیکه مرکه در سره کوم روژه معنا دی چې ته د هر قسم د ناوړه عملونو نه پرهیز اوسې پرهیز وکړې کنټرول بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی او مهربانه دی او د عیبو زړونو باچا دی قدرمند اوریدونکو هیوادوالو خوږو ګرانو مینوالو زه شفیع الله همدرد او زما ملګری سراج الدین پجواک صاحب راغلیو باغ احمد شهید ته او د روژې درېیمه ورځ ده د هیوادوالو سره به موږ مرکه کوو او قدرمندو دا مرکه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کوي او زموږ ملتیا وکوي مسلمه ځان دې تیار کړه راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه کوه تهجد او هم نفلونه راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه د پاک قرآن تلاوتونه راغله روژه مسلمه ځان دې تیار کړه د ګناه قدرمندو رالو دلته باغ احمد شهید ته یو بل رور ولاړ او داسې ولاړ ته بیا توبه دا ټوله باغ احمد شهید د ده په لاس کې دی او دا خو کېناستو پاسه څه شی دی پاسه چې شی دی نیکه مرکه در سره کوم کومه مرکه کیمره چیرته ده مرکه نه پېژنې څنګه مرکه ښه کله جرګو مرکو ته نه مړه پریم دروره مړه یم کار نه دی کړی بل ته راشه مرکه پرېږده کار وکړو کارونه خو الله پاک کوي مړه ته څه پاسه ودرېږه یا خو روژې بس ماسم لاړ به شو نو دا څه روژې دا خو چې ماشومان هم نیوی شي مړه څومره سختې دي مړه ولې سختې دي سختې نه دي نه پکې تنده شته او نه لوږه شته زه خو داسې وږی داسې تږی یم چې بې شي ته پاسه که نه چې تا سره یو څو خبرې ګپ شپ مرکه وکړو ودرېږه زما جګر په پیسو باندې دومره پیسې ته ودرېږه دا سوال نه بیا درنه زه ځم نو خوښه دی چېرته ځې ته لږ پاسه چې لاړ شي ته به لاړ شي نو زه نه ځم بیا که نه دلته ودرېږه ته دې خوا لږ دلته ودرېږه دغه دلته ودرېږه آفرین ښه دا راته ستا څه نوم دی ولیدل دی نو ولې چل دی ګوره وکړه لاله نه زما شکو دی ته د کوم ځای دا راته ویو زه دغه باغ یم د کوم نه اصل کې د کوم پولډر ځای منطقه د بیسو دی ما ښه زه خو د کامې مه ګوره او مې دوکه مې کړې د کامې دوکه مې کړې که نه ښه د ته دا څه شی دی دا ته پرې مرکه کوم ستاسو نوم دی زما نوم نور محمد نور محمد خانه ښه راځه بس ځای بدله پرېږدو څنګه دی روژې څنګه دی او دا څه پکې کېده او دا څوک دی ګوره دا ډولټم رور دی دا څه او هغه څوک دی دا یو دی واره دی دی واره دی او ته به ما خیال نیکي آفرین خبره نشته ده که نه چې دا راته وایي چې دا روژې څنګه تېرېږي څه جنګ جګړه غوسه یا پتیلې ته لغته مولا داسې مې
یو کس مې وغه بس لار تیر شو ښه او ولا روجي خطي دی ماشاءالله ښایسته روجي دي. ډېر ښایسته ته تنګ کړی خو یې نه نه یې نه رجوع په باره کې د هیوادوالو ته څه وایي چې دا داسې بهترینه میاشت یا دې کې دغه په کار دی کنټرول په کار دی دا خو بختوره میاشته باید هر څوک ونیسي ښه روجي دې پوسلي او ډېر یخني نه ښایسته ښه موسم دی او ډېر اسان تېرېږي او باید خلک ونه خوري دا زیاتره ځوانان دې خوري پوه شولې او که نه وي معده مې خوږي دغه باغ ته هم راځي باغ ته پوه شولې خوري ښه کار نه دی باید ونیسي دا ښه کار او دا پیغام دی خلاص دا د پشکال چې لاره شي بله څنګه بیا دا خو هېڅ روجي نه دي دا خو سختې هېڅ کاسه روجي نه نیول دي. پکار ښه روجانه ګپ شپ مو در سره ولګو الله دې وکړي چې خفه شوي نه یو، خو زموږ سره یو څو پوښتنې دي که ځواب دې کړی نو جایزه شته پکې ولې نه ورور قربان پښتنه کوي ها هغه کوم کافرو چې د جنت د جوړولو پلان یې جوړ کړی مګر بیا ناکام شو کافر نوم واله چې وایي زه به جنت جوړوم او دا که نه یو پلان یې جوړ پیرغون خو نو ها؟ پیرغون نه فرعون خو نه ها تا خو ونه توانېدې که نه نه خو ته غواړې دا خو نه که چا ویل انعام شته پکې څوک نه دی خو چې کعبې باندې که نه لکه یرغل کړی چې روانوم او دا نعوذ بالله که نه هغه کوم کافرو چې جنت یې جوړولو پلان یې جنت جوړول او قدرمندو دا دواړه ناکام شو هغه به بیا کمنټ کې تاسو ولیکئ یو جهانمن نه مونږ لم ټایم راکړو کور ودان قدرمندو دلته رالو باغ احمد شهید کې ګرځېدو راګرځېدو چې څه ګورو چې نه ګورو جنرل ډان مونږ له په ګوتو راغی او دا خو دا که دا پیپله ګوچت یا دا ډېره مننه لږ تاو راتاو که د سره بس مخامخ شو بس مرکه د سره کو السلام علیکم جنرل صاحب وعلیکم السلام السلام علیکم محترم په خیر راغلی ستړي یوټیوب چینل ته ډېر سلامونه قدرمندو دا جنرل ډون دی جنرل ډون ستاسو نوم دی زما اصلي نوم کورنۍ شهزاده سیف الملک دی خو په عام دنیایي ژوند کې په جنرال ډون باندې مشهور یم. شهزاده سیف الملک او بدری جمال خو به نه وه بېشک. تاسو دلته ډون څه مطلب دا ډون نوم چې دی ډي او ان دا سردار داود خان یو پروژه ده دا هغې سره تعلق لري او انشاءالله وطنوالو ته خدمات وړاندې کوو. لږ دلته راشه ته هغه سیټ ته به ودرېږم صحیح ده ښه وایه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو وطنوالو او خارج کې چې مسلمانان دي هغې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم روژه د اسلام درېیمه بنا ده چې څوک روژه ونه نیسي که نه نو هغه پوره مسلمان نشي کېدلی اول کلمه ویل دویم روژه نیول دویم مونځ کول درېیم روژه نیول څلورم زکات پنځمې حج شپږمې جهاد دی ډېر ضروري ده چې انسان روژه ونیسي روژه صرف دا نه دی چې ته خپل خوله بنده کړي خپله ژبه کنټرول وساتي خپل بدن کنټرول وساتي خپل سترګې کنټرول وساتي د خپل د وجود نه بل انسان ته ضرر ونه رسي او د الله پاک د احکامونو چې کوم شرعي احکامونه دي او د نبي علیه السلام طور طریقې هغې باندې ته عمل وکړي دې ته روژه وایي. مونځ ورسره په کار دی مطلب مونځ پنځه پرهیزګاري وخته. بغیر د دین هم 12 میاشتو کې دا یو میاشت موږ لکه عبادت او تراو دا کې روژه هم داسې بابرکت میاشت ده که چیرې یوه نیکي یو انسان وکړي نو د 100 کروڑو د نیکیانو ثواب ملاوي که یو رکات یو انسان مونځ وکړي د 100,000 رکاتونو ثواب ملاوي که یو کجور صدقه چاره مسلمان له ورکړي د 100 میلیونو د زکات یعنی صدقه ورکولو نه زیات بهتره ثواب دی او روژه کې زما د خپلو افغانانو نه دا درخواست دی چې تاسو آس پاس ګاونډ کې همسایه کې فکر ونیسئ چې کوم غریب وي مظلوم وي مسکین وي هغې سره کومک وکړئ چې هغه هم د روژې اهتمام وکړي او د اسلام درېیم بنا ډېر ښایسته خبرې او ښایسته میسج دی مطلب د غریبانانو هم که نه پام لرل پکار دي. ښه جنرل ډان صاحب یو پوښتنه درنه کوم که ځواب دی که ته موږ سره بریالی شي بالکل صحیح هغه عمره او دغه عمره څومره کېږي هغه عمره کېږي دومره کېږي نه بیا هم پې سوچ وکړو بس دا وزن مطابق پورې دا راته وایي چې خانه کعبه باندې کم کافر لکه دغه توتکۍ و دغه چې و که نه کم کافر نوم درځي څنګه توتکۍ پوه نه شو خانه کعبه باندې چې حمله شوې وه که نه بیا هغه توتکر کې توتکر کې چې بیا هغې ته ابابیل ویل کی نه هغه کافر څوک و کافر نوم هنر یادېده خو هیر شوی دی خو
کافرانو چې کله خانقاه نقل به نه ورکوئ. کافر حمله یې کوله سره د پیرانو سره د اسپو سره د شترو را روانو نو الله پاک ورته ابابیل مسلط زه کړه بابیل نه یم هغه کافر شو یو جهل منه هغه کافر سنوم دی ابرهه ډېره مننه ګوره ذهن دې ماشاءالله ښه دی ښه دا راته چې واده مو کړی که نه کړی مې دی خارج او څو بچي بال بس الله پاک شکر دی بچیان مې خارج ښه بچي شته زه په خپله داخله او لیک لوست هم څونه زده کړې تعلیم مې کړی دی قرآن حافظ هم یم او ماسټر هم یم د دنیوي تعلیم مې دواړه مې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله جزاک الله ماشاءالله ماشاءالله ډیره زیاته مننه چې موږ لم وخت راکو په اخره کې نه دی موږ ته دا یو قلم ډالۍ درکو دې قلم باندې لیک لوس کوه دې کې رڼا ده طاقت دی نور خو ته ماشاءالله پوه سړی محترم سراج الدین پژواک نه هم ډیره نړۍ مننه ماته یو قلم ډالۍ کو ان شاء الله دا به رمضان ټورنمنټ کې او شفیع الله همدرد نه هم ډیره مننه کوم همکارانو استادانو ته ډېر سلامونه وایم الله دې روزي مبارکي سره تاسو هم ډېر خوشاله اوسئ زنده باد چې موږ لم ټیم قدرمندو دلته یو دورونه دي او سره مرکه کو نمونه ویم او پښتو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مسیح ګران وروره ښایسته نوم دې څه دی نوم مې عبدالله ده عبدالله جان د کوم ځای وروره د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ ښه دلته اوسېږي که چکري راغلی نه دلته چکر راغلی یاستو چکري دا دې ملګری دی دا مې ملګری هم ده او د عمه زوی مې ده وروره السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی ته مسیح څنګه خفه وراغلی خفه نه یم ولې به خفه روجو خو به نه یې بېسوره کړی نه روزي نه یم بېسوره کړی ښه نوم دې څه دی نوم مې محمد شریف محمد شریف ښه تا نه به یو څو ذهني پوښتنې وکړو که ځواب دې راکړو نو جایزه به درکړو انعام صحیح ده ولې نه ویې که که زده و جواب به درکړو هغه کوم پیغمبرو چې مور یې وه مګر پلار یې نه درلوده هغه پیغمبر حضرت آدم علیه خبر نه د هغې مور وه الله که راته خاص یاد وي ډېره مننه چې موږ لم وخت راکړو او ښه روژه ماتې تاسو ته غواړو خدای عزتمندو رالو دي یو بل رور سره هم مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مو شروع په خیر راغلی ضروره ښایسته نوم دې څه دی نوم مې وقار احمد عزیزي دی روجو سره څنګه یې وروره بس د الله مهرباني ده ډېر ښایسته تېرېږي هو بالکل نو وخت ستا زندګي ښه تېرېږي شکر الحمدلله د الله احسان دی څه کاروبار کوئ تاسو بس خپله محصل یم وروره په باغ مرشد کې وطن کمرمین یم ښه روجي سره دغه ووایه که نه چې غوسه په کار ده نه ده په کار نه وروره غوسه خو روجه چې د حوصلې او مهربانۍ میاشت ده باید انسان پکې ځان کنټرول کړي او د الله د خوا د فضیلت او یو چانس دی دا انسان ته ورکړل شوی دی دا 11 میاشتو کې موږ هر څه کړي دي باید په روژه کې ځان کنټرول کړو پوه شوې او غوسه د شیطان ځکه روژه کې شیطان تړل کېږي او د الله د اور څخه د خلاصون او نجات لار راوستولې ده موږ ته دا یو چانس دی او دا چانس باید د لاسه ورنه کړو لکه بغیر روژې نه هم کنټرول په کار دی که نه خو روژه بیا داسې میاشت ده چې مونږ پکې باید د هر شي خیال وساتو یوازې نه چې د خوراک که نه بالکل د خوراک خو یو حیوان او سوال ته وتړه تر ماښامه پورې هم کله داسې شوي چې کور ته تللی یا د هغه پخلی دې خوښ شوی نه او جګړه دې کړې ده نه انشاءالله تر اوسه خو داسې نه دي شي او دا الله د راتلونکي کې هم داسې واقع نه راپېښوي بالکل ذکر اسکار په کار دي که نه بالکل ذکر اسکار په کار او دا به دې ملګری بالکل دا مې ملګری ګرانه ستاسو نوم دی زما ریاض احمد ریاض احمد روجو څه خراب کړی خو نه بېسوره کړی خو نه شکر دی اوسه پورې ښه دي اسانه دي ښه تاسو نه به زه یو پوښتنه وکړم که نه اسلامي که ځواب هم کړه نو انعام در کوم چې جایزه پکې شته دی که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
د مور د وفات نه پس او د نیکه د وفات نه پس د هغې د پرورش ذمه د چا واغسته وي؟ د هغې تره ابو طالب. وا زنده باد زنده باد. دا موږ سره ګاټیالی شو او انعام به درکو. دا ستاسو انعام شو قلم او لیکل به کوه. دې کې ډېر طاقت دی. ښه روژه ماتې تاسو ته غواړو. یو جهان مننه مندو دلته رالو باغ احمد شهید کې یو بل روډ سره مرکه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خسته خیر دی؟ روژه نه ښې جوړې خیرت دی؟ الحمدلله خوشحاله اوسئ. ښایسته نوم دې څه دی؟ طارق. طارق خان ښې جوړې؟ الحمدلله خپله خاصه انشاءالله خیر او خیرت دی. سویمه روژه ده؟ دویمه روژه ده انشاءالله. درېیمه ده؟ نه دویمه ده انشاءالله. درېیمه ده. الله دې په خیر تېرې کړي. څنګه ښایسته روژې دي؟ ماشاءالله ډېرې ښکلې روژې دي. څه بور کړی خو به یې نه انشاءالله هېڅ د روژې فضیلت بیان کړه چې دا روژه څه شی دی؟ روژه خو ډېر غټ فضیلت لري موږ تاسو باندې، ځکه چې بس کال کې څه وړه ګناه غټه ګناه کومه خطا شوي کومه هغه شوي الحمدلله الله پاک خپل هغې سره یې معاف کړي انشاءالله. او الله نه امیدوار یو چې الله دې موږ تاسو آینده همداسې ورځې په موږ تاسو راولی شو. او روژه یوازې د خولې په کار ده که نه د هر څه کنټرول په کار ده؟ کنټرول د هر څه په کار دی چې روژه خو بیا نه کېږي چې غیبت دې وکړو یا دې کومه بې فضوله خبرې دې وکړله. الله مکه چې روژه به دې اوس مثال ته روژې کور کې ناست یې او اذان ته هم لس 15 منټه پاتې یو جنګ جګړه شور شي خبر که نه؟ الله دې نه کړي الله دې نه کړي. حوصله باید وکړو. ښه طارق خانه تا نه یو پوښتنه کوو که نه؟ طارق خانه دا راته ووایه که نه یو پوښتنه به تا نه کوو که ځواب دې کړه اسلامي ده که نه نو بیا به ته موږ سره ګاټیالی شي پوه شوې. بیا به دا قلم به در کوم دا پوه شوې او که نه. ښه د بیت الله شریف څو دروازې دي نقل به نه ورکوئ؟ بیت الله شریف دروازې خو ماشاءالله نقل نه منم ګورې. ښه بیا به ګورې ګټېلی نه شي. څو دروازې دي د بیت الله شریف؟ الله دې وله موږ ټول بوځي. بوځي امین امین. سوچ وکړه یو دروازې ده که نه اپشن درکوه. اپشن کو راکړي خبرې دي. ښه 12 دي که 8 دي که 4 دي که 2 دي؟ 8 دي. اوه 8 دروازې دي. بیا هم یو چانس درکوم زه. 12 4 12 دي 8 دي که 4 دي که 5 دي؟ 4 به وي. څنګه چلو ته موږ سره ګټېلی نه شو خو زه پس انشاءالله دا قلم والا او خطا کې به نه. دا رڼا ده تعلیم دپاره. دا یو رڼا ده. 1200 ټوپک یو خوا که قلم بل خوا دې کې څه شی دی؟ رڼا ده دا والا. یو جهانمن نه ښه روژه ماتې تاسو ته غواړو. څه پیغام هیوادوالو ته که وړاندې کوې نه ووایه روژې په باره کې؟ بس دا پیغام دی چې انشاءالله موږ تاسو ته الله پاک توفیق راکړي چې روژې سمې دمې ونیسو او کومه غلطیانې کوي هغې دا سمې کړو. د روژه کې باید الله ته توجه وکړو. پنځه وخته لمونځ دی تراویح دی ختم دی چې وي کو نو الله به ډېر زیات خوشحاله شي او الله به راضي شي انشاءالله. یو جهان مننه ډېره مننه بار کورن ځان دې تیار